په پاکستان کې یوې مور د تور جادو لپاره خپل 2 بچي وسوځول. سلام، وخت په خیر، تاسو ستړي مشئ. له دې مطلب تر شریک کېدو مخکې چې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په لاهور ښار کې یوې ښځې غوښتل چې تور جادو زده کړي او د تور جادو زده کولو لپاره خپل 2 بچي په اور وسوځول. ویل کېږي چې دا پیښه د لاهور په کالا ګجر سیند کې راپېښ شوې ده، چېرته چې یوې مور خپل 2 بچي وسوځوله. د پاکستاني رسنیو راپورونو تر مخه د لاهور په کالا ګجر کې یوې مور د تور جادو لپاره خپل 2 بچي وسوځول چې دواړه ماشومان په سوځېدلي حالت کې ځایي روغتون ته وروړل شوي دي. د دغه ماشومان پلار رسنیو ته په خپل خبرو کې ویلي دي چې د هغې مېرمن انیتا بیبي تور جادو زده کولو، چې په دغه مهال کې خپل 2 ماشومان وسوځوله. دغه ښځې خپلې 3 کلنې لور او 2 کلن زوی ته په مرۍ کې پړی اچولی او سوځولي دي. انیتا بیبي خپل 2 ماشومان له تېرو 3 ورځو راهیسې د خپل ترور کره بیولي وه او دواړه یې حالت له 3 ورځو څخه تړلي ساتلي وه. همدغه راز د ماشومان بدنونه یې د شمو او راډونو په مرسته ټپي کړي هم وه. بلخوا د ځایي روغتون ډاکټرانو هم رسنیو ته ویلي دي چې د 2 ماشومان د بدن ډېرې برخې سوځېدلې دي او په مرۍ باندې یې هم د پړي نښې دي چې دوی تړل شوي وه. په پاکستان کې دا ډول پیښې ډېرې تکراریږي، خو یو نیم یې رسنیو ته هم راوځي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې کورنۍ تاوتریخوالي بیخي ډېر ترسره کېږي، خو ډېرې پیښې له رسنیو پټې پاتېږي او ځینې داسې پیښې رسنیو ته راوځي چې انسان بژنوي. مننه دوستانو چې دا مطالب مو راسره ولیدل. کوم مطالب خوښ شوي وي ضروري لایک او شیر کړئ او د دغسې مطالبو په اړه خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. تر بل مطالبه پورې چې تاسو ته حاضرېږم، تاسو ته ښه وخت. خدای په امان.